سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانان پښتنو خویندو ورونو ته. افغانان ورونو زما د نننۍ ویډیو مقصد یا عنوان چې دی طالبانو مشرانو ته سپینې خبرې. نو هیله کوم چې دا ویډیو ما سره د ثواب په نیت شیر کړئ چې په افغانستان کې څوک سوله غواړي، امن غواړي او وینه بندول غواړي، افغانستان د بدبختیو نه خلاصول غواړي، نو دغه ویډیو ما سره شیر کړئ چې د طالبانو مشرانو ته ورسي. او موږ به خپله غاړه خلاصه کړي افغانان ورونو، موږ به سره به دا ثبوتونه وي چې موږ طالب مشرانو ته ویلي چې په افغانستان کې څه را روان دي. دلته ما یو عکس لګولی دی چې کفار یا د امریکې ملګري اتحادیان په تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې او د دوبۍ او د قطر نه به په افغانستان باندې هوایي حملې کوي چې د دې نه لاړ شي. دا به په هغه صورت کې کوي چې طالب او ملي اردو والا نښلي دا به جادونه راوچتوي او بمباري به په طالبانو کوي. په دې کې به 95% عام ولس شهیدانېږي، 5% به طالبان وژل کېږي. نو د دې مسؤلیت یا د دې ذمهوار چې دی دا د طالبانو مشران دي، ځکه چې دې سوله نه کوي، امن نه راولي. زه یو خبره کوم طالبانو مشرانو تاسې ته ویم، تاسې ټول ما پېژنئ، داسې نه چې دا ټول طالبانو ما سره په لایفونو کې خبرې کړي. که ستاسې دا مقصد وي چې موږ په افغانستان کې خپل امارات راولو، خپل بیرغ ودرو، خپل نظام راولو او منظرما او ټوله زما، نو دا ارمان ستاسې هېڅکله نه پوره کېږي. افغانان یې درسره نه مني، ټوله دنیا یې درسره نه مني. زه ستا بیرغ ته احترام لرم ځکه په هغې باندې کلمه لیکل شوې. زه ستا امارات ته احترام لرم، د یو تنظیم په حساب باندې پېژنم، خو زما اصلي ملي بیرغ دا دی. دا به طالب جانه ته منې، د طالب جانو مشرانو ته دا وایم. ملي سرود به منې، د افغانستان ملي اردو به منې، د افغانستان ملي شی نه به منې، دا جمهوریت به منې. زما مخکې دا خبره کړې ده چې زه په دغه نه ویم، خو دنیا د سره دا یو شی نه مني. زه به په داسې امارات څه وکړم، چې په دنیا کې مې دوه ملکونه په رسمیت پېژني، چې یو پاکستان او یو عرب غونډه کې یو ملک مې پېژني، چې زما ملک کنډواله وي. تاسې همیشه دا خبره کوئ چېرې په افغانستان کې زموږ په وخت کې امن و. زه در سره منمه، زه عمل ته وم چې ستاسې په وطن کې امن و، خو وطن چې و کنډواله وه، وطن چې و ځنګل و، وطن چې و نه مکتب لرودو، نه پول لرودو، نه برق لرودو، نه انټرنیټ لرودو، نه شفاخانه لروده، نه سړک لرودو، نه صاحب مهربانه هېڅ شی نه و، نه ملي اردو وه. نو په داسې امن به زه څه وکړم چې صاحب مهربانه وطنوال مې ټول لاړه خارج ته، امن خو په محبس کې مي. نو د خدای په لحاظ باندې د دې ضد بازۍ نه تېر شئ، نه کېږي. تاسې قرباني ورکړه د امریکایانو په مقابل کې، بس ختمه شوه، جهاد هم ختم شو. اوس دا جهاد هم بېادبي دي، ما په بل شي باندې مه لړئ. ولې دې وطن ته بیا بدبختیانې راولئ؟ بله ورځ د بده مرغه زما د ذبیح الله مجاهد صاحب دغه واورېدی، انټرویو واورېدی، انعکاس ټلویزیون سره یې کړې ده. وایي چې موږ دغه د افغانستان دا ملي بیرغ نه منو ځکه چې دا د اشغال پې تېر شوی دی او د روسانو په وخت کې مې اشغال پې تېر شوی. ذبیح الله مجاهد صاحب ته څه رقم خبرې کوي؟ دا هغه بیرغ دی چې موږ انګریزانو ته شکست ورکړی دی. اوس هم د انګریزانو په دې ملک کې ولاړ یم او دلته به صاحب مهربانه چې اوس اشغال تېرېږي نو موږ به هغه شی نه ګزارو. اوس به دا ولس به هم ټول مړ کړو، دلته په میلیونها خلک په کابل کې ژوند کوي. دلته خو دغه خاوره مو سره بدله کړو، دا خاوره مو ځېږو، دا خلک مو ځېږو ځکه اشغال نه در شوی. دا کوم منطق، دا کوم دلیل دی؟ او تاسې ټول اسلامي تنظیمونه چې څومره هستئ، تاسې ټول کوشش کوئ چې په کابل باندې خپل بیرغ ودروئ، په کابل باندې خپل کوم پروګرام چې دی هغه دی. بس د طالبانو په وخت کې ما ته معلومات دی، زه همالته وم. د 15 کلدارو نه 1 لک افغانۍ جوړېدې. په افغانستان کې 0.092 د پاکستان نمبر چلېدو. موږ ته هر څه معلوم دي. ما په دې خپلو سترګو قسم په خدای دی چې دا د روژې میاشت زما دا روژې د کافر شي چې په تالاشۍ چوک کې جلال آباد کې ما 2 موټرې ډاکسن دي د پنجابیانو لیدلي چې طالبانو. په خدای راستي دی چې ما پاسپورټ جوړو، پاسپورټ دفتر کې هغه 9 یا په 2000 کال کې تاسې وګورئ چې د پاسپورټ په دفتر کې او د تذکرو په دفتر کې څوک وو؟ پخواني خلقیان او پرچمیانو چې تاسې ورته کافر ویوئ. په خدای راستي زما داسې ګیره وه، زما یو بل ملګری و، هغې زما نه لږه غټه وه. موږ ته یې بهانه جوړه کړه ستا د ګیرې وړې دي، پاسپورټ ته نه جوړو. نور هلته خلک ساتلي وو، موږ ته د رشوت دغه وکړو، رشوت راوړئ تاسو ته پاسپورټونه کور ته موږ درلو. نو په هغې وخت کې به یې ورته ویلې چې لس قاضي اعظمه راوړه، قرقول والا، دا د پاکستاني روپۍ چلېدي. دومره یو پنډ پیسې به دې واخیستې، په غاړې ته به دې اچولې، د هغې نه مخته یو من بوره، یو من غوړي کېده. دومره د افغانۍ ارزښت د لاسه تللی و. افغانستان یو دشته شوی و. اوس خو الحمدلله ته ورشه کابل ته، د حکومت خبره ته نه کوم، د ولس خبره ته کوم. ته ورشه کابل، د دنیا په سطح باندې یو ښایسته ښار دی، د دنیا په سطح باندې یو کپیټل دی. نور بس یې طالبان مشرانو
د خدای په لحاظ دا د اشغال مشغال خبرې نورې مه کوئ خو رښتیا که روانې ویاوئ خو خلقیانو پرچمیانو روسان راوسته تاسې عرب او پنجابیان راوسته افغانستان د طالبانو او مجاهدینو وروره د 52 ملکونو کفار راوسته نو د عرب زما په وطن کې څه کوي چې دلته جهاد کوي ولې فلسطین ته د بن لادن ولې پنجابی په خپل په ایله منډۍ کې ولې جهاد نه کوي چې دلته کفري قانون دلته راځي زما په وطن کې جهادونه کول خو بس یې ټولو غلطي کړي د غلامۍ پیغورونه یو بل ته مه ورکوئ ټول په یو کښتۍ کې ناست ټولو ظلم کړی ټولو ناروا کړې ده اوس موږ امن غواړو موږ په امارات او په دغه جمهوریت پسې داسې نښتي یاستئ موږ وژنئ موږ تباه کوئ زما بچی بېګانه مړه کېږي ما سره د هغه فکر دی زما خویندې میندې به بیا مسافرېږي بیا به ایران او په پاکستان ته منډې وایي او دا کفار ته پروګرام لري دا تاسې خپلو کې جنګئ په مغزم کار کوي که نه کوي او د خدای په لحاظ باندې بیا هم ذلیله کوي بیا هم تباه کوي سوچ که بټن یې وواله هر څه هم ختم وي په ټول یو بل پورې نښتي یاست یو کښتۍ کې سفر هم دی د افغانستان د حکومت او ستاسې او د مجاهدینو د ټولو موږ ته امن راوړه تاسې دغه عام طالبان په سنګرونو کې کېنولي چې یاره دوی به دلته موږ امارات راوړو دلته موږ خپل بیرغ لګو دا هېڅکله یو افغان نه مني زه یې درسره نه منم زه یې درسره نه داسې په هر یو افغان درسره دا شی نه مني تاسې به راځئ همدې بیرغ لاندې به ژوند کوئ دا زموږ ملي بیرغ دی همدې ملي اردو سره به تاسې ژوند کوئ همدغه جمهوریت کې به تاسې ژوند کوئ نور هم د دې بدبختیانو نه خلاص کړئ دغه د ترکي دا غونډه چې دا یو غوث اعلان وکړئ بس د خدای په لحاظ باندې د دې جهاد نه تاسې څه شی جوړ کړی چې کافر یې هم جهاد دی کافر نه هم جهاد دی خپل وروڼه سره خپل مسلمانان سره وجنې لارې تکبیر والله اکبر نو زه په ټولو افغانانو په ټولو طالبانو مشرانو باندې غږ کوم چې په هر ځای کې یاستئ او دغه طالب وګوره چې دا کسې ما لګولی د امن خبرې کولې بل ورځ په دغه کې په پېښور کې وګوره ووجلو د منځه یې ویوړو او داسې ډېر طالبان چې د امن د سولې خبرې کوي او د هغه پاکستان دی چې تاسې په 2001 کې ذلیل او تباه او برباد کړي د شپې زیم نه په خدای چې سبا ورته بیا چا د ډالر ورکړه همدغه کار به درسره کوي په دې باندې تاسې اعتبار مه کوئ او په دې کې کوم شک نه دی پاتې په دې کې کوم شک نه دی پاتې چې تاسې شاته پاکستان نه دی ولاړې په دې کې کوم شک نه دی پاتې چې د افغانستان حکومت امریکا او د نور کفار هېوادونه نه دي ولاړ که په دې کې څوک شک کوي دا په قرآن کې شک دی دې باندې خلک په هر یو افغان په دې پوه شوی دی نو بیا غواړي چې په 92 کې چې څنګه بدبختیان وي او څه رقم زموږ وطن د بدبختیانو طرف ته لاړو بس یې دلته زه پوهېږم اوس زه پوهېږم چې په دې حکومت کې غصب هم شته په دې حکومت کې مشکلات هم شته نو د دې د وجې به تاسې راځئ په ټوپک باندې به سړی وژنې ځان به قدرت ته رسوئ دا کم په کوم ملک کې داسې کېږي د طالبانو وخت کې هم دغه رشوت و بس یې موږ تاسو ته احترام لرو مشرانو ته بس یې تاسو ته زموږ میندې خویندې ځوانان سپین ږیري د دنیا علما ته ټول ستړي شو چې دا جنګ چې دی دا ناروا دی دا کفر دی دا ظلم دی خپل وروڼه وژنئ خپل ملک مه تباه کوئ مه جوړوئ دې کفارو ته بیا بانه چلته افغانستان ته لاړ شي والله چې دا دلچینیان راځي په خدای چې دا بمباریانې به کوي د دې یو ځای نه بل ځای نه بیا ولي بیا به موږ وروره بیا په کوم طرف دا ځوانان هم تباه او برباد شو اوس خو یو ملي اردو لرو زه پوهېږم چې په دې حکومت کې غاصبین شته په دې حکومت کې ډېر داسې کسان شته دي هغه د سیاست د لارې باید چې دا کار وکړي نه تاسې هغه د مجاهدینو غونډه کې چې په 1915 کې د داود خان حکومت د واره ټوپک ته لاس کړ د ټوپک د لارې مشکل حل کړو د ټوپک د لارې په یو ملک مشکل نه حل کېږي د سیاست د لارې سړی نه وځي نو د الله دې وکړي چې زما دا خبرې درونه ښه لګېدلي دا ویډیو د الله په رضا شیر کړئ او د طالبانو مشرانو ته ورسوئ چې زموږ اصلي اصل چې دی زموږ دغه ملي بیرغ دغه ملي شتمنۍ یو بوت هم لرودو د بامیانو هغه هم د منځه تاسې ویوړو بس هغه د 2000 کالو تاریخ 1400 کال د اسلام کېږي او 2000 کاله د هغې بوت کې دا هم د منځه لاړو هېڅ هم نو په افغانستان کې ډاګه وه انسانان څه کوي چې ځناور هم د لوږې او د تندې د لاسه مړه کېده بیخي باران نه کېدو زه پوهېږم چې د الله کار و خو نو دومره وچکالي وه په وطن کې دومره بدبختي وه په وطن کې چې امن وي خو باید چې خلک د وطن ته راشي دا څه رقم امن و چې خلک د وطن نه واته نو په دې ټولو مشکلات او که تاسې دا ووایئ چې یاره دې خلکو زموږ حکومت ختم کړی دی او موږ د دې حکومت ختمو نو تاسې خو هم د دې حکومت په 6 کې ختم کړو نو همدا به کوئ چې یو به د بل حکومت خبره یو بل حکومت دا د الله حل لاره نه ده الله دې وکړي چې زما خبرې په تاسې ښه لګېدلي د دې طالب خبرې واورئ چې ته څومره د امن او د سولې خبرې کولې او اقرب پاکستان حکومت د منځه ویوړو داسې ډېر زموږ مجاهدین او د شخصیتونه چې څوک غواړي چې په افغانستان کې امن او سوله راشي هغه د منځه وړي دا ویډیو هم د ده وګوره دا ویډیو د الله په رضا شیر کوي او خدای ته وګوره دې روژې میاشت د طالبانو مشرانو مه عام طالبان وژنئ مه ملي اردو والا او مه زموږ ولس نور وژنئ بس دی دا ټوپک پردی پیسې پردی هر شی پردی تا ته چې د ډالر قطر ته درکوي امریکایان هغه حلال دي او اشرف غني ته چې ورکوي حرام دي بس په دې باندې موږ پوهېږو سر هم خلاص دی په ټولو خبرو الله دې وکړي چې زما خبرې په تاسې بدې ونه لګي وایي دښمن به دې وخاندي او دوست به دې وجړئ زه ستاسې ټولو افغانانو دوست یم زما والله کې یو چا سره هم تعلق والله کې نه د حکومت په کیسه کې والله کې نه ستاسې په قسمت کې کیسه کې صرف او صرف
د افغانستان په دغه کې چې بیا د بدبختۍ ته نړ شو زموږ وطن ته سوله امن څنګه په دنیا کې خلک ژوند کوي هغه شان ژوند وکړو دا ویډیو شي دا د موږ د سولې یو پیغام دی چې موږ سوله خوښوونکي یو موږ امن پسند خلک یو موږ هم غواړو چې د مظلوم ولس ته خوشحالۍ راوړو موږ هم دا غواړو چې د موږ د مظلوم ولس په مخ باندې یو مسکا وشي هاي هاي زما د یار بیلتون سړی څه ووایم هاي هاي زما د یار بیلتون سړی څه ووایم